په زابل ولایت کې درې متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 109 دوسیو پر حل او فصل سربیره 82 وثیقې هم اجرا کړي دي. زابل ولایت کې یوه متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د میدان وردګ ولایت کې یوه متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 215 دوسیو پر حل او فصل سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 284 دوسیو پر حل او فصل سربیره 300 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان محاکمو په 2 اونۍ کې د 302 دوسیو پر حل او فصل سربیره 111 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا محاکمو په 2 اونۍ کې د 80 دوسیو پر حل او فصل سربیره 50 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور محاکمو په 2 اونۍ کې د 130 دوسیو پر حل او فصل سربیره 122 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان محاکمو په 2 اونۍ کې د 108 دوسیو پر حل او فصل سربیره 220 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان محاکمو په یوه میاشت کې د 470 دوسیو پر حل او فصل سربیره 320 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان محاکمو په 2 اونۍ کې د 93 دوسیو پر حل او فصل سربیره 140 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب محاکمو په 2 اونۍ کې د 390 دوسیو پر حل او فصل سربیره 243 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار محاکمو په یوه میاشت کې د 819 دوسیو پر حل او فصل سربیره 440 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات محاکمو په 2 اونۍ کې د 211 دوسیو پر حل او فصل سربیره 583 وثیقې هم اجرا کړي دي.